په هغې زنانم لعنت ورېږي چې بلې له خال ږدي، خال کې ښودونکې او خال لګونکې په دواړو د الله لعنت ورېږي. په هغې زنانم د الله لعنت 24 ګنټې ورېږي چې هغه د وروځې نری کوي، وروځې وباسي. لیدیم دي خلقت بدلی که نه بدلی پتم نه لګي چې د دې صورت څنګه دا وروځې چې نری کوي او وباسي 24 ګنټې په دې زنانه د الله لعنت ورېږي. وجه څه ده؟ د الله خلقت ولې بدلی؟ په هغې زنانم الله لعنت ویلی دی چې کمې زنانه د غاښونو منځ کې دا لارې کولاوي، دا لارې کولاوي، په دې سره هم خلقت بدلیږي. د دوو غاښونو منځ کې چې دا لارې کولاوي په دې هم د الله لعنت ورېږي. زنانو بچیم کم طرف ته لاړل، بچیم کم طرف ته لاړل، کورونه هم کم طرف ته لاړل، ډېرې بې برکته یې راللې، ډېرې بې حیایۍ را دنده شولې، ډېر کورونو نه د امن او د سکون ژوند ووته، امن او د سکون ژوند ووته. بیبیانو دا بچی ماسخوتن کېنوئ، نارینهو تاسو یې کېنوئ، د یو صحابي واقعه ورته ماسخوتن بیانوئ. دې کورونو کې حالت بل طرف ته روان دی. یو عالم وی سکول کې مې واړه ودرول، وی ته به څه جوړېږې؟ ته وی یو هلک پکې ودرېد، وی چې زه به صحابي جوړېږم. ما چې بچیه ته صحابي پیژنې؟ صحابي خو چې نبی علیه السلام مې لیدلی، په هغه ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلی. ما ته وی چې نورې نه پیژنم، خو کور راته هره ورځ هره شپه د صحابي قصه بیانېږي چې په صحابو مین شوی، ما ځکه وی چې صحابي به جوړېږم. نن ته د بچو نه تپوس کوئ څه به جوړېږي، څه به جوړېږي؟ یقین وکئ چې تباهۍ طرف ته روان یو. تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې، دا ډیزن یې پکې ولیدلې. قسم په الله چې یریږم یریږم همدا کور رړتو نشي چې په کم کور کې داسې ځوان ای ځوانه دا جولی درته داسې خوراکم، مینت درته وکمه، دا علما در پسې ټول راغونډ کمه، په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي. تا کتلی دي چې د 1,24,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق ته اوړاو کو. ته لا په کور کې ناستې، پلاره ته داسې زوی کور کې پرېږدې، زه هم دا کور رړتو نشي چرته. د کور نه به د بېدینۍ اډه جوړه شي، اډه اډه. دا ته څه کوې؟ بچیا وایي په کم طرف روانې؟ ما ورکوي، دا مور دې ورکوي، دا بچي ورکوي، دا خاندان ورکوي. ته چې دا قینچي رالی او د 1,24,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق اړاوی، زه به خدای له جواب څه ورکوم؟ ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځې؟ ته به د امام الانبیا مخې له ورځې؟ مخامخ کېږي به؟ نو چې تا دا توهین کړی، دا ګورې توهین دی، دا مذاق دی، مذاق. توبې ته وباسو، توبې توبې. بچو ته کورونو کې واقعات بیانوئ. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي، دا صحیح حدیث دی، د دې معمول شروع کوي، کور کې لږ اعمال شروع کوي. چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي او دسو کې سنت کور کیو کې او جمعات ته فرض مانځله راشي، وایي چې کم سړی مستقل سنت سحر په کور کې کوي نو یو به الله د رزق فراخه کوي، په دې کور کې به رزق فراخه کیږي، په دې کور کې به د رزق تنګي نه راځي. زه نه وایم، امام الانبیا فرمایي. دویم، په دې کور کې به جګړې کمې شي. د ښځې خاوند دا اختلافونه نه دي، دا جګړې نه دي، دا به کمې شي چې کم سړی کور کې مستقل د سحر سنت کوي. دریم، آخره خاتمه وی الله په ایمان نصیب کوي. دا د امام الانبیا د خولې وینا ده. سحر سنت کور کې کوي، رزق به پراخه کیږي، جګړې به کور کې کمیږي او الله به آخره خاتمه په ایمان نصیب کوي. پلارانو میندو کور کې تهجد کوئ چې دا بچی ما آواز اوري، چې بچی په ډډه اوړي چلته پلار په تهجد ولاړي، چې بچی په ډډه اوړي چې مورې په تهجد باندې ولاړي. میندو سوال درته کوم، سوال درانه لباسونه په ځان راواړوئ، د بچو لږ فکر شروع کوئ. دا بچی ډېر بې حیا شوي دي، دا بچی ډېر بل طرف ته روان شوي دي. مورې ستا د تربیت ضرورت دی ما سره،
زه خپل کوشش کام په مدرسې کم په جماعت کې کم په منبرې کو په محراب کو خو پلارانو میندو تاسو را سره لږ مرګتیا وکئ دا بچیم د ډېرو نارواګانو نه منع کوئ وایي بچیا د دې ذمهوار زه راځم ما نه به الله د دې تپوس کوي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق